وعلیکم السلام. په خیر جوړ تکړه ټیک ټاک طبیعتونه بخري. په خیر راغلی. په خیر اوسئ. ما دې وخت کې زه سیټ یم ځکه چې دې وخت کې زما په جیب کې ونیم روپۍ لا شته. دا ولې سیټ صاحب دا شونډه خو ډېر روانې ځي. دوه د بادامو ډک جاتونه م غرق شو. وایم رښتیا وایي زه په چت ناست وم خو ماته راټوپ کړل. دا خو تاسو ډېر تاواني شوې. زما وړاندې م ډېر جاتونه غرق شوي وي. هغه د کاغذ نه جوړې کښتۍ وي. څه مطلب دا دی کنه چې د کاغذونو نه جاتونه ډک وي. خدای دې بیخو برخه. څه ماته وایي زما بیخ پورې انښتلی خدای خبر چې زما بیخ د سره څه بد کړي دي. سیټ صاحب دا د سره څوک دی چې خبرې کوي؟ دا مې مال د خدای خور ده. خدای شرمولی دی. وایي په خوله کې د دانه روخېږه دا خور داسې تش برید مې نشته نور سم ډولکي یم. نو ځکه خو ځای نه ګورې او ډنګه ډکته مانه غلې ودرېږه سړیه. سیټ صاحب زه دلته درتلی شم. ولې نه ویم زما په دا سر خو کښېنه. لکه نه په سر دې نشم کښېناستی. خدای سر دې مات نه شي. ما ټوله حیا یې په دې سر جوړه ده ګنیمو خو تش بادرنګ دی. یا لکه ته چپ کېدی نه شي. نیکانو سره څوک داسې خبرې کوي. نوکر سړی او نوکر اوسه. اوس که مې یو لته درکړه که نه نو په کوی کاف کې به پروت وي. ښه ماله لته راکړئ ګل بابو جان. بس معاف مې که که نه. ووایه معاف دې کړم او که نه بس معاف مې که د خدای نیکبخته دلته ورځه زه د مېلمنې سره یو څو خبرې کوم. ما ویم یوازې پرېږده. ویم ښه زه به د مېلمنې سره لاړ شم په اونو کې به ته کارغانو کې راځه مېلمنې چې ځو. دې د بارکتو ګورې سمې خویندې ښکاري. د خندا نه دې مور ځار شه. سم ګلونه دوړې د خولې نه. سیټ صاحب ام که رښتیا را باندې وي نو ته سخي او سخي سړی زما ډېر خوښي. پیمان چې رښتیا دې ویلې یعنې تاسو په خدای اعتبار کوئ. وایم زه دومره سخي یم که نه چې په خپله د سخاوت نه اوږی ګرځم. زه مې غواړي سیټ صاحب ام چې ټول عمر ستا غونته سخي سره تېر کړم. په خدای اعتبار کې زما هم زړه همدا غواړي. پیمان چې
ته ژړاملې وې یم زه ژړاملې ما یم تا زما روغ دا به زما بهادري نه لیدلې زمړه ته بس یو ستا بهادري بسې امتحان خو هغه سیټ ښکلی دی زه بوتل غریبه هو ویما بوتل غریب دې چاته ووي یم زه ډېر غیرتي ځوان یم ګورې یا جینۍ یا ګلسنه مې دا دواړه څه په جګړه یې دې ما ته وایي چې ما سره واده وکړه دې د واده کولو دی وایي ویما ولې ما کې د څه کمې دی که ولې بایجانه نو چې واده در سره نه کوي نو څه کې په زور ورسره واده کې بیبي رښتیا وایي که نه راځئ چې زه شبینې ویما زه په مخه دی ښه ویما خپله مخه کوه خپله به کوم ګلسنه ګلسنه دا توک تک دا توک تک پرېږده چې ځي که نه سیټ صاحب یم ځان له بل نوکر ونیسم سیټ صاحب څومره ښکلی ځوان دی زړه مې غواړي چې ټول عمر د ده په جولۍ کې تېر کړم څه او دا زه به څه کوم زه به د چا په جولۍ کې ژوند تېروم دواړه به په یو کور کې وخت تېرو که نه بالکل بالکل خبره بالکل صحیح وکړه صحیح خبره ټیک ده چې څنګه سیټ صاحب وایي هماغسې وکړو ټیک ده وایي ته مردار شي لرې شه د میدان ښکلې لښتی شي چې دا خبر دې وروړو دا راته ووایه چې دا جینۍ ته څوک یوه نه ده دوه دي او دواړه د ښه په پخو کاڼو باندې مینې شوې وایي غرقه چومه ډوبه چومه کرینې سبا خو څوک دوام پاتې نه شو وای ابا اوس به څه کېږي ویم دې به راته چینې وښیي او زه به ورشمه زه به ورته وایم چې دا زما زوی دی او چې هغوی ته دا پته ولګي چې دا د ګلببو زوی دی نو پرې مې دي ترور بېبي دغه زه م غواړم نو راځئ تیاري وکړه چې ورځو پې یاره یم دا خو دې کمال وکړو یم چې جګړه دې ورسره وکړه اوس په پسې چل ول د ګلصنم نه د هغه معلومات کوو هغه خو ما نه خفه شوی دی نه څه چل شو چې تا نه خفه شوې زه به ستاسو د دواړو روغ وکړم اوې بیا به ورسره څه چل ول کوو که نه خوښه مې ده او داسې به یې اصلیت پته ولګي خو چې دې واقعي مالدار دی او که نه یاره ویم ما ته خو مالداره نه ښکاري ما یې پوندې لیدلي ټولې چودې دي زبړې الله دې پکې خیر واچوي او درېږه تور بېبي هماغه د شمیم خان را روان دی ویم څونه خوشحاله را روان دی او ځان سره سندرې م وایي چې دې سندرې سره لږ ډېره به شته نو څونه به خو ګلصنمه ویم ډېر بدنصیبه انسان دی ممی ویم ما ته ممي مه وایه هغه چې د مخې نه وې که تا زه ممي ګڼلې نو کور به دې راته نه پرېښوده وایم هغه په مرغانو دې ځان ونیوه څه یو هغه جینۍ نه هغه دواړه کومه جینۍ کومې دواړه جینۍ نه ترور بېبي دوه جینکې خدای خبر چې په دې کدو کې څه صحیح کړي زویه خو زما به دې که نه دا جینکۍ پرېږده وایم په برادرۍ کې دې په شرمونو شرمولو زه به ومنه دا برېت وخوريه او ګونګروګان واچوه د پلانې کې غصب مې راوه دا څه اوتې بوتې وې ګوره زه اوس تاسو د دنیا نه راوتی یم دې جولۍ ته وګوره ما معاف که ما پرېږدئ او یې ګلصنمه څه دي ویم زه به تا نه دا پوزه پرې کوم تا زما ممي ته ووي او ویلې دي څه وې خدای دې یوازې په لاس کې راکړه که نه نو زه به بیا تا سره ګورم ته خو وله ګوتې یوسه چې دا ګوتې له باندې ماتې کماو وایم د خټو ګوګوشتو ویم زه ګورم که نه چې ته ما نه څنګه واده کېږو نو بیا واوره زه ګورم چې ما څوک د واده نه منې کوي ویم ځه چې ځو ګلصنمه راځئ خدایه پاکه نو دا ممي به داسې امان کې م دې وساتي ګلصنمه لکه د سوري ورپسې ایښله خو ځان ورته مه ښیه او چې کله ورسره هغه جینۍ مېلو شي که نه نو ما ته موبایل باندې رنګ وکړه زه به هلته دروړه سمه یم ما ترور بېبي ته غم مه کوه ترور بېبي دا ډول بند کړه زه خو یې نه غږم خدای خبر چې چېرته نه آواز راځي وایي دا لا څوک چې دا ټول غږوي ټیم نه ټیم نه ګوري او ټول غږوي ګلصنمه ما ترور بېبي ما زه خو یم که نه ما ته ورته ښه ده خپل زړه سپک کړه
اما زور زما چې دا ډول په بند کما ویم سر په بنکا ځان مو ته کیما کو بول چابا بابا هاي 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 واي هاي 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 الله هاي هاي Bai, Adam ništa bojišta, Adam ništa bojišta. Ema sare ništa o ډول غږیږي زما خیال چې په پیریانو کې واده دی ولې ema ډېر د ټینګ نه یم ema سوی باجي او شبینې ema ته راته ولې دا برنګ برنګورې ema تا سره مې ګورې کچې دا تلک پځې خو ودرېږه نو بیا به درته خبر وکړم ema دې خدای غږ کا ema باجي چې ما ته وې نو وی ته وایه چې ودرېږي که نه دې خدای په لاس او خپو راغونډ کا زه شکر دې د ډول اواز بند شو ema وایه باجي څه دې وي ما دا وی چې ته شبینې ته وی چې زه ستا نه خفه یم یم بېګا در پسې غریبې ټوله شپه جړلي وایي ema رښتیا وی باجي ema یقین مې نه راځي نو دا بالکل رښتیا وي بېګا راټکې خوب نه راتلو ناز بیګم راته الله ویله نو ایله خوب رالو وایي شکر دی ناز بیګم وایه څه وی هسې ما ستا نه دا تپوس کولو ما وی چې دا سیټ صاحب د کمې قبیلې نه دی او څه کار کوي که ما سره شبینه وفا وکړي او واده ته راته غاړه کېږدي نو بیا درته ویم وی شبینه تا نه لږې ته یو ځل واده یادې شبینه خو تا ته سل ځله واده ته تیاره ده که مې ورته ووي چې شمیم د ګلبابو زوی دی زما نه به یم نفرت شي او شبینه به مې د ګوتو ځي مړه دروغ به ورته ووایم لکه راته ځان سره څه ګونه کې زما مطلب دا دی چې شمیم د ډېر اعلی خاندانه دی او پلار یې جلا دی زما مطلب دا دی چې ډېرې کارخانې دي فکټرۍ دي بنګلې دي او زه هم د هغوی د خاندانه یم دا څنګه سیټ دی دی خو پیاده ګرځي نو سخي دی که نه او بله خبره دا چې موږ بغاوت کړی دی خپل خاندان سره بغاوت په څه وجه موږ ودونه کوو او د حیا عزت ژوند تېرون غواړو او د شمیم پلار وایي چې د ځان نه لښتۍ جوړې کړې لښتۍ دا څه وي مطلب مې دا دی وایي چې ودونه پرېږدئ او دولت پیدا کوي دا زموږ د پلارانو خبره ده خدای دې له چا راغلې راوله ځه اوس ته تللی شي اوس څه له ځمه ترور بیبي خو به مې په ګډا ځان بېهوشه کړي خو خیر بل خوا ځمه شبینې بیم دواړه راته خانداني ښکاري ما خو وی کوم سره څه ټوکې کوي نو څوک و سیریس شو یم پکار خو ده راځه چې شمیمه څه ډمبرو را په مخ کړې خیر شه ډمبرو نه یم را په مخ کړي ستا مبارک شو زما مبارک شه شبینه راضي شوه نه مړه پیمانو تا ته پته شته چې ناز بیګم راته څه ووې سیده ته وي راته وي چې دا شمیم واقعي سیټ دی مالداره دی نو ما ورته وي مې او دا مې ورته ځکه ووې که نه چې زموږ د اصلیت ورته پته ونه لګي بیا به خو زما واده نه کېږي که نه او بلکل دا دې ورته خو وي نور دې ورته څه وي نور مې ورته وي که نه چې د کارخانو د بنګلو مالک دی پلار یې به عادت نه پرېږدي ځکه سپېره دی ما خدای شته که دا مې ورته ویلي چې د ګلبابو زوی دی په ارام څوک یې وونري دا دې ورته خو وي ګلبابو مې دې راته وی که نه چې دې کله هم جینۍ سره ملاو شي که نه نو ما ته ووایه زه به جینۍ سره ملاوېږم ورته به یم چې ته څنګه د اجلا زوی سره واده کوې وایم زه خو ورته نه وایم که نه خو بلا جاسوسان یې درپسې لګولي دي نو هغوی به خو ورته وایي او پته به خو ورته پخپله لګي که نه وای مولانا ویم یا الله ما د دې ګلبابو نه خلاص کې مرګم ورته نشته که نه مرګم نشته ورته نو که مړم شي که نه نو مادوري او کرینې ته به دا وصیت پرېږدي چې دا کار به تاسو کوئ نو بیا دا چې څه چل راته ښیه چې څنګه به ترې خلاصېږو فی الحال پیسې نشته که نه راځه چې دواړه پورکي په سترګو علي خان سره ملاو شو چې پیسې ته ووایو ودرېږه چې فون ورته میلاو کړم او ورته به وایم که نه چې 10,000 روپۍ ځان سره وروړه او بس جینۍ بوځه بغیر د دې نه نه کېږي نو څوک مونږ یې د کم ځای نه وروړو دا هم ښه ده چې دا یو سړی خو ډېر رانه په ګوتو راکړی دی
هلو دا کوم ځای دی چې اډو ما ټلیفون نه کولو ها خدایه پاکه زما خو درپسې سترګې ړندې شوې څه 10,000 روپۍ او راسره دي درځمه در وړمه او ټیک ده په 10,000 روپۍ مې چې یو ښکلي جینۍ سره واده کېږي د دې نه بله کومه خبره ایله خو به دغه بلا نه خلاص شم د خدای بې خوبه څه تر اوسه پورې رانغلو را به شي که نه سله تلوار کې لږ پیسې به نه روړي څه نه پیسې خو به روړي خو په کار دا وه چې دی خو زموږ نه وړاندې را رسېدلی وې ماړه خو ویره ویمه چې څه ورسره سړی وکړي نو دا زړه مې وایي چې دلته راشو دې غر نه لاندې وغورځومه چې بس کیسه یې ختمېږي او پیسې دې والو تښتو هغه دی کدو را روان دی سمه کېږي وی ستړي مه شي نن خو دې ځان سره بله خور به راوستې ده دا خو ډېره مانده ده دا د چیلۍ د ذاته ده ځکه مانده ده هسې یو خبره کومه په ایمان چې زما په دا خوښه شوه د چا راغلې راشه میراث ولوال چې ما خو ستا په سر دې سره جګړه وکړه کنه ما خو شاروخ خان کولو زه خو شاروخ خان نه ورکولمه دومره زر د خپې خویندې خبره کومه ایمان ماسې کم نه ګولو ګپې نه ګولو ته خو زما ځیګر بیا ګوره داسې خبره ونه کړي رښتیا وایي ګورې زما د دې پړسېدلې خور به ډېر خیال ساتي اما که څه تکلیف دې ورته ورسو که نه کونټي به دې کمه کونټي نه هېڅ تکلیف به ورته نه رسي د الله په فضل دا خو زما ځیګر دی ځیګر دا واخله 10,000 روپۍ او کړي کې دې شکي که نه نو ویې شماره د کمې د تاسې کروړونو روپۍ راکړې چې وشمارمه مزه ښځه دې بوزه او چې ته په پادري باندې نکاح وتړه خورې زه درنه لاړم خورې هغه زما دې واده که په چربونو چربولمه راواخلې ډوله شیریا ولې ګل بابو بیا دا نه کور ماته معلوم نه که نه کور یې راته معلوم دی او چې چېرته ناست یې غزې یې راته معلوم دی کړی دی ډک چمکې خبره خو دې زه لیونی کړی یم که خبره وله لږ نه لږ مخ به راته وسوښه زما خیال دی ګلببو ممې مې خبر شوه دا د ټول اواز خو زما د ممې دی خدایه اوس به څه وکړو پروردګاره چا دښمنانو خبر ده جانانه ولې له زړه سره پټ واده چې کېږي که نه نو دا به حالي داسې کار وکړه که نه اوس دله روړم ښه دا واخله دخته شمیم خانه همدا دې وخت دی خبر چا چې نه چېرته لاړه کرے
ماما مې راپسې ده څه په مصیبت مې دی منډه وواله خپې وباسه خپې وباسه وای ما زه حیران دا یم چې دا خبرې یې لاسو بس دا خبرې به بیا کوو دې ټایم کې خپې وباسه یه لکه شیریا دلته راته د رنګوړانو په شان مه کښېنه ورشه د شمیم خان د ګلسلم جاسوسي وکړه ته خو داسې ناست دی چې دېرشو کسانو نه ولاغږې وایي میرات شي نو د کمی پیسې خو راکړه نه اوږې تګ یو پیاده واپسې ګرځم واغله ځواني مرګه تم پخوانۍ رکاټي باجې چې سترې د کینې چولې که نه نو غږېږې نه یاره خو وی وی دا واخله او زه روغ شه یا الله سما دې توبې شکر دی چې په خزانه کې د سکمې رانه و پزه یه ګرینې ولې ګوتې پړسېدلې دي څه چې ټنګ نشي ورکولی سبا ناپلو ته ځلې د دوی واده دی ډار بم کول غواړي اما چې کله شلتالو یو خو د زیږه به خوړه به هر څه رانه هېر کړله خو دې خبر چې چرته ورکې شوي دي دا دې په لاره کې ورته ناست دي په لاره کې او ښکاري نه زمړه هغه دې را روانې دي یم هسې دې ورپسې د خېټې نه نوم پرېوتی دی دې خو مخه دې خو به داسې وګوره که څنګه دواړه جوړه ناست دي هسې شبني زما په دې ګلصنم شان دی مونږ ته دروغ ویلي دي اوس یې ورسره جګړه وکړه او اوس یې لکه د بیزو د بچي په ترخ کې ناست دی معلومات یې کوم هسې ورسره نه سیریس کړو راځه چې ورشو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو په کومه رالې مونږ خواړو ونې لیدئ ما شکر دې چې راغلې ګنې زه روان وم چېرته روان وي دله مې قبر کنستو ما شکر دې ناز بیګم چې راغلې ګنې 15 منټه پس دپسې دې مړ کېدو دا ولې نو مرم به نه یو ځل مې لیدلې زړه مې درپسې بېلودی دی رښتیا وایي دلته خو دې اوس بې زړه ناست دی دا زه دې په چا بېلودې دي په کسابانو هغوی به اوس ټوټې ټوټې خرڅې کړي وي د دراسم د پیشوګانو د خوراکونو یا لکه ته غلی نه شي ودرېدې د سپي لکۍ نو ما سره ډېرې کړتې مه کوه ګنې پلار ته دې ویم نو ته ټیک وې که نه یوازې زړه مې د پیشو د خوراک نه زه ټول د پیشو د خوراک یم ما اورېدلي چې ستا پلار ډېر لوی سیټ دی خو تا سره یې په دې نه لګي چې ته واده کړې چا چې درته ویلي دي که نه بلکل یې درته ټیک ویلي دي خبر به نه یم زه به چېرته مړ پروت یم خدای دې نه کړي چې ته مرې نه تا نه وړاندې تا له مرګ راشي دا دې وې که نه 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 ستا دې ملګري له خدای دې نه کړي مرګ دې تا له راشي ما ولې یاد دی ګلصنمه خوله دې په واک کې کا تا زما محبوبې ته خیرې وکړې ولې زما نه زیاته ښکلې ده تو کوم به ورته خیري سړی څه اوس په در باندې دا یو غاښ تانه وانه کړم وایم زه به دې پلار ته ووایم ورشم ورپسې دلته سړی پانچر کې دغه ناز بیګم د مازغه بیخي کار نه کې داسې کار کوو چې موتاتې ځو موتابالتې یو طرف ته کینو خپل لږ ګپ ولګو وایم لاړ شئ ځې وایم زه به دې شبینې سره لږ ګپ ولګوم که نه لوبیا د پخولو چل به ورته وښیم
آشنا یوه لازمي نه هېرېږي خوږ آشنا یوه لازمي نه هېرېږي شبيب خان شبيب خان بيو باسا بي ولي وباسخ أي ما